نن یو هلک راپاڅېدلی دی او ډزې کړي دي چې خپل پلار رور او ښځې ویشتلي دي. په نننۍ ویډیو کې دلته دغه افسوسناک خبر شریکوم چې دغه واقعه کوم ځای کې راغلې ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې معلوماتو نه خبر شئ. کتونکو نن په شب قدر کې د لذاک روډ باندې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو هلک راپاڅېدلی دی او ډزې کړي دي چې خپل پلار او ښځه او رور یې ویشتلي دي. د دغه ډزو په نتیجه کې پلار او ښځه وفات شوي دي او رور یې زخمي دی چې د پیښور هسپتال ته منتقل کړی دی. پولیسو خپله کاروایي شروع کړې ده او دغه خلاف اف ای آر هم درج شوی دی. هلک تر اوسه پورې گرفتار شوی نه دی. پولیسو خپل تفتیش شروع کړی دی. ډېر ژر به دغه هلک گرفتار شي چې دا واقعه ولې وشوله او دغه هلک ولې دومره ظالم شو چې خپل پلار او ښځې یې وویشتل او خپل رور یې هم زخمي کړو. ټول معلومات په مخې ته راځي. دغه اپډیټ و چې درکوم چې په شب قدر د لذاکو کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو هلک خپل پلار ښځه او رور ویشتلي دي. 2 کسان وفات شوي دي او رور یې زخمي دی. دغه نوی اپډیټ چې ورسره شریک کو